موږ ویب سایټ جوړ کړی دی خو نه پوهېږم چې څوک یې لولي معلومات ترې راټولوي او که نه. ځکه بعضې خلک به هغه پوښتنه کوي چې کوم موږ په ویب سایټ کې اچولي مخکې نه جوابونه خو خیر په هر حال رښتیا. السلام علیکم. یو خو دا وخت ډېر زر تېرېږي، نه پوهېږم چې ولې برکت پکې نشته دی. ما زه په صنف کې وم نو استاد ویل چې عیسی علیه السلام چې کله راځي نو کال به ورځ په شانتې وي. نو زما ملګری زه به د پی ایچ ډي په هغه وخت کې وکړم. ورونو چون وخت هم زر تېرېږي، راځئ چې ټول د خپل د قمر د غړو نه پوښتنه وکړو، کارمندانو نه پوښتنه وکړو چې دوی دې میاشت کې کړي څه دي. تیار میاشت خو ختمه ده تقریبا، اوس ډېر ناوخته دی، بیا هم پوښتنه به ترې وکړو چې کړي څه دي. الماسرو السلام علیکم. السلام علیکم ورور، جوړې په خیر یې صحت ښه دی. ورور د تېرې فبروري میاشت کې مو چې کوم کارکردګي کړې، البته قمر خیریه بنسټ هغه کوم راجستر شوي یتیم ماشومان سره د هغې فیسونه او د هغې قرطاسي پیسې او نغده مرسته ورسره کړې ده. همدارنګه بل هم چې کړي ورور د شپږو بې سرپرستو کورنۍ سره مو خوراکي توکي او نغدي مرسته مو سره کړې په تېره میاشت کې. دلته مو په دې کابل کې یو خصوصي لیسې د مؤسس سره خبرې کړي دي او د هغې سره به انشاءالله په دغه نږدې ورځو کې به لسګونو یتیم ماشومان هغې ته معرفي کوو. د هغې فیس او د هغې مصارف د قرطاسي او د لباس هر څه قمر خیریه بنسټ په غاړه اخلي. انشاءالله شهیدان به اوسي ورور. دغه کارونه اوس تېر میاشت کې مو کړي. جزاک الله خیر. ماشاءالله الماس ډېر زحمتکش هلک دی چې د قمر د خیریه بنسټ په افغانستان کې مسؤل دی. یو خبره زه به تاسو واضح وکړم، قمر لږ زره خلک په دې کې شک لري چې قمر څه شی دی. یعنې قمر دوه دفترونه دي، یعنې دوه ارګنایزیشن دي چې جدا جدا دي، خو نوم یو شی دی، لوګو یو شی دی، اکثر خلک شکیږي په دې باندې. قمر خیریه بنسټ، قمر چیریټي فاونډیشن هغه جدا ارګنایزیشن، جدا لایسنس لري، او قمر انسټیټیوټ فار سوشل اسلامیک ریسرچ هغه جدا ارګنایزیشن دی، جدا لایسنس لري. پوهېږم دواړه موږ مخکې وړو، لیکن جدا ارګنایزیشن دی، جدا کارمندان لري او جدا اکاونټ او سیسټمونه لري. او بیا الحمدلله قمر چې کوم موږ په آلمان کې لرو، آلمان کې صف دی قمر چیریټي فاونډیشن، نو بیا دا هم چې جدا لایسنس دی لیکن یو قسم یو بل سره یو ځای دی، خو لیکن د ټولو کارونه یو قسم جدا دي. زمونږ خیریه بنسټ او اسلامي دعوت دواړه جدا دي، یعنې دواړه سره یو ځای نه دي، خو راپور به یو ځای راواخلو انشاءالله. عنایت تا په دې میاشت کې څه کړي دي؟ السلام علیکم سر. الحمدلله او کارونه ښه روان دي ماشاءالله. په دې میاشت کې خو مې د څلور ویډیوګانې د خیریه بنسټ لپاره ایډیټ کړي دي او 15 ویډیوګانې چې دی د انسټیټیوټ دي، او پوسټر چې دی هغه نو څلور پوسټر ایډیټ شوي دي. ډېر ښه ماشاءالله. دواړه د قمر چیریټي کارمندان دي. زه به همدا اوس پوښتنه وکړم د قمر چیریټي کارمندان د یو کې مسؤل نه. ریاض السلام علیکم. ریاض که ته موږ ته خپل احوال راکړې، دې میاشت کې دې څه شی کړي؟ وعلیکم السلام ورحمت الله. اخي دلته بعضې ورونو سره مې خبرې وکړې، خو دا داسې خبرې نه کېږي. نو دې لپاره موږ انشاءالله بلې میاشت کې یوه غونډه جوړه کړې ده، یو کور کې د ملګري کور دی، نو هلته به ټول سره کینو، دا زما څومره ملګري چې دي او د هغه څومره ملګري چې دي او څه نور افغانان دي، نو هغوی سره به دا خبره کوو انشاءالله چې دوی موږ سره د میاشتې 10 پاونډه یا 20 پاونډه ډایرکټ ډیبټ مرسته وکړي. ځکه چې هر میاشت ټولو نه 10 پاونډه 20 پاونډه ټولول دا لږ مشکله ده. نو دې لپاره موږ کوشش کوو چې دا ډایرکټ ډیبټ شي، نو انشاءالله دا موږ لپاره به ډېر غټه راسته راوړنه وي. ډېره مننه. انشاءالله داسې کار به وکړو ریاض ورور چې په همدې مسله باندې موږ فشار راوړو تر څو پورې خلک سره یو ځای کړو، هره میاشت هغوی پیسې ورکړي تر څو پورې چې موږ پروجیکټونه لنچ کړو. زه به همداسې د قمر د خیریه بنسټ او د انسټیټیوټ د آلمان مسؤل نه پوښتنه وکړم چې آلمان کې زموږ کوم نماینده چې هغه دې میاشت کې څه شی کړي دي، او چون چین کې هم وخت تېر کړی نو پوهېږم چین باندې څه معلومات لري. السلام علیکم اصیل ورور، ته لږ د معلومات راته راکړې. وعلیکم السلام. مننه نوروز صاحب، کور ودان تشکر، خیر اوسې، الله تعالی دې اجر درکړي. مننه. مونږ په دې میاشت کې له افغان تجارانو سره په چین کې خبرې کړې دي او د قمر خیریه بنسټ په هکله مو معلومات ورته ورکړي دي، او په څنګ کې مو د قمر خیریه بنسټ ویچر ګروپ جوړ کړی ده چې په دې کې له موږ سره ګڼ شمېر افغانان راسره یو ځای شوي دي، او زیاتره افغانانو له موږ سره د کومکونو وعدې کړي دي چې انشاءالله د قمر خیریه بنسټ سره به کومک کوي تر څو وکولی سو په افغانستان کې د بېوزلو بیچارهو او فقراو سره کومک وکړو. ډېر ښه ماشاءالله. زما خپل والد صاحب الله ته اجر ورکړي چې دولتي چارو مسؤل دی او زموږ مشاور دی، زه به هغه نه هم پوښتنه وکړم چې هغه څه شی کړي دي دې میاشت کې. راځئ ځای ته به ورو.
در مورد ارتباطات دولتی و غیر دولتی در ساحه قمر دارم. در این برج الحمدلله با وزارت عدلیه، وزارت حج اوقاف، مجله دولتی، مجله امور زنان، مجله وزارت عدلیه توافقات به میان آمده تا بتانیم که علمای ما نظرات خودش را در موجه نشر کنند. وزارت حج اوقاف در مورد کسانی که در عمره میرن به خاطر فهمیدن فرایض و واجبات و مستحبات قمر تصمیم دارد که برشان آموزش بده. بیان که ولی از انستیتوت پرسان کنیم که کار انستیتوت ما ریسرچ ما در کجاست. سلام علیکم استاد که تلک معلومات را کتاب دیمش کسی شکری دی. و علیکم السلام و رحمت الله. استاد محترم الله دې خوشحاله لره. د فبروري په میاشت کې الحمدلله د 1500 شاوخوا پوښتنو جوابونه ورکړل شوي دي. الحمدلله ورونه ډیر خوشحاله دي او سوالونه ورځ تر بلې زیاتیږي او همدارنګه په تیره میاشت کې یوه مقاله هم ترتیب شوې ده چې د علماو ترمنځ دا اختلاف دا رحمت ده او که عذاب ده. نو الحمدلله کارونه ډیر ښه روان دي او زمونږ په کال سنټر کې د ګروپونه د واتس اپ هم زیات شوي دي. الحمدلله د هغوی تعداد هم په تیره میاشت کې تقریبا تر 2 پورې رسېدلی. ډیر ښه ماشاءالله. اول کې چې موږ کال سنټر شروع کړو نو زمونږ تقریبا 200 پوښتنې جوابولې، اوس 500 نمبر شوي. الله اکبر. او مقالې هم لیکو. تاسو کولی شئ زموږ مقالې په زموږ ویب سایټ کې ولولئ. ویب سایټونو لینکونه لاندې شته دی، لاړ شئ ولولئ. موږ کوم مقالې لیکلي دي او څه شي باندې موږ کار کړی دی. ډېر زیات مقالې زموږ په اسلام او د اسلام جواب باندې دي. مفتی صاحب سلام علیکم. که ته آنلاین یې نو ته راته ووایه چې تا په دې میاشت کې څه کړي دي. مفتی صاحب فکر کوم چې مفتی صاحب آفلاین دی. خیر دی، مفتی صاحب آفلاین دی. انشاءالله خیر دی. موږ به هره میاشت کې اسنه رپورټ لیکو خپل سپورټرانو ته په ایمیل کې، لیکن اوس مې په ویډیو کې په ټول نه پوښتنه وکړه او دې میاشت کې ما څه شی کړي دي. زما الحمدلله مسؤلیت پلانینګ دی، اورګنایزینګ دی. زه به راتلونکي میاشت کې هم ځکه زما ډېر فعالیتونه تاسو ټول وویلې شریک هم کړي. خیر په هر حال ما په دې میاشت کې الحمدلله قمر ثبت شو په آلمان کې. باید موږ ته اکاونټ خلاص کړو، اکاونټ مسلې هم حلیږي او زه کوشش کوم چې د نورو ارګنایزیشن سره کوم بنسټونه دي بین المللي هغوی سره میټینګ وکړم، یو کې سره او همداسې په نور ملکونو کې میټینګونه سیټ اپ کړي دي چې زه ورشم د دوی توجه افغانستان ته کړم. ځکه ماشاءالله توجه شته دی سیریا او فلسطین او پاکستان او بنگلادیش، لیکن افغانستان هم یو اسلامي ملک دی او په غربت کې دی، د خلکو توجه ته نشته دی. نو زما دا ټارګټ دی چې دا خلک زه جذب کړم او افغانستان کې توجه ته ورکړم، افغانستان ته توجه کړم او چې موږ دوی سره هر څه کولی شو موږ ته حاضر یو چې موږ ته خدمت وکړو، یعنې سهولتونه زموږ برابرولی شو. دا و زموږ د تېر میاشت رپورټ. انشاءالله بله میاشت کې به زه تاسو سره په ایمیل خبرې کوم. السلام علیکم.